هغه عمار کمپلیکس دی، دا د باغ کمرشل دی یا د بدخشان دروازې ته چې راسې کمپلیکس لوحه ده. دا وینې د فرید کمپلیکس لوحه سوه، وینې د اتاکا 115 متره د چت کارونه شروع دي. 1 2 3 څلورم منزل چت شروع دی. له دغه ځای څخه ونیسه بیا تر دغه ځایه دا مکمل یو کور دی او دې خواته ټولې پلازې دي. دا ته رالمه اوس به کومه لار ورپورته سم. د چت خلاص کړی دی، دا خوا مکمله خلاصه سوې ده، یو دغه ځای پاته دی. ټوله بیمان څنګه کوي طریقه ده. په دې کې یو اتاق 2 3 او دغه اشپزخانه ده. وینې دا 5 په 5 کې دی. دغه یې بالکون دی او دغه یې تشناب دی. وینې دا یې مخه ده. سلامونه ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. نو ځینې دوستان وایي چې د کمپلیکس ادرس موږ ته نه معلومیږي. دغه وینې دغه مخامخ دغه عمار کمپلیکس دی، دا د باغ کمرشل دی یا د بدخشان دروازې ته چې راسې مخامخ پر غره باندې داسې چې راسې ګوره دغه یو چوک دی یا د سیدزاده پټرول پمپ دی. دې خواته ګوره فرید کمپلیکس دی، دغه دی وینې دغه د فرید کمپلیکس لوحه ده. دا وینې د فرید کمپلیکس لوحه سوه، وینې دغه زموږ د مخ اپارتمانونه دي. دلته هم ګوره دغه دی وینې زموږ د شپږم چت دغه شروع دی. وینې شپږم چت ښکاري مو شروع سوې ده. نو لکه څنګه چې مې تاسو ته وویل چې د هر چت سره به موږ تاسو ته ویډیو جوړوو ستاسو د کورو چې څونه کار یې پر مخ تللی دی. نو زموږ نن د درې اتاقه 115 متره د چت کارونه شروع دي. هغه ته به زه ورسمه په تاسو به یې ووینم. دا چې دی دا سړک خو نو مخامخ ګوره دا وینې دغه سیټا چوک معلومیږي. دغه چې دی دا هم 300 متره 5 اتاقه دي. اوس له دې څخه زه ځمه د خیره سره مخ ته هغه بل ځای در باندې وینم کوم چې دوستانو کورونه پکښې رانیولي دي. دا دغه کور د دا چت کار هم شروع دی د شپږم منزل. دغسې به ولاړ سمه زه بیا در باندې وینم د خیره سره. نو کارونه زموږ دا انشاءالله ښه روان دي. نو د ویډیو مقصد مې دا دی چې هغه دوستان چې غواړي کور رانیسي د هغو دپاره به هم ویډیو سي، او هغه دوستان چې کور یې رانیولی دی غواړي چې خپل د کور تازه حالت وویني چې څونه پرمختګ یې کړی دی، هغه به هم د خپل کور په جزئیاتو باندې خبر سي. ویني زموږ د دغه تعمیر دغه درې اتاقه دغه دی ویني د دغه چت شروع دی. 1 2 3 څلورم منزل چت شروع دی. یو خیجه هم لوړ زموږ دغه تعمیر چې دی دا درې اتاقه دی. ویني دا دغه 2 فرعي سړکانو ته پروت دی. دا خو نو بیا وروسته دا ځایونه ټوله سره پاکیږي. وربسو د دې څخه به د نمونې په خاطر باندې یو کور هم در باندې ووینم او لوړ به چت ته هم ورپورته سم. دغه دی وینې دغه کور دی. وینې شیخ د دغه ځای څخه ونیسه بیا تر دغه ځایه دا مکمل یو کور دی او دې خواته ټولې پلازې دي. ګوره دې خواته د نور پلازو کارونه شروع دي. دغه سړک مخامخ بالا ټوله پسې پلازه دی. دا ډېر مشهوره سو ده د باغ کمرشل. دا خو نو یو ټونس ماډله موټر ولاړ دی، باډۍ یې په خپله ور جوړه کړې ده. دا ته رالمه اوس به کومه لار ورپورته سم.
لوړ چت ته راپورته شومه. نو ماشاءالله کار ډېر وختي شروع کړی و، په 5 بجې سهار. ګوره ډېر کار یې د چت خلاص کړی دی. دا خوا مکمله خلاصه شوې ده، یو دغه ځای پاته دی. دا وینې ویبریټور شروع دی، ټول هغه ویبریټور کوي چې بیم مو دې شان ته مکمل مساله ورسي. ټوله بیمان څنګه کوي طریقه ده. دا خوا خلاصه شوې ده. څلورم منزل کار شروع دی. بیا 5م راځي، بیا 6م راځي. دا بیمان ټول ښه ویبریټور کوي، وینې چې دا یو ځای خالي پکې پاته نه شي. مکمل دغه دا ګوره د بیم سیخ دی. نو د بام سیخکاري ته وګورئ، دا سیخکاري ده، مکمل کار شوی دی. دغه دی خیل صاحب هم را روان دی، نظارت یې کوي. تقریبا بیخي ډېر کارګر ښکاري. نو دا خوا د 6م چت اماده سو، نو دا فاینل سو. که دغه دی او که دغه دی، وینې په دې به نو بله ورځ چت اچو. او دغه 6 منزله دی، دا یې 4م دی. نو کار روان دی. ما ویل صاحب هم یو ګړی نظارت پر وکړئ، نو مشکل انشاءالله نشته کې د ټولو انجینري اصولو مطابق کار روان دی. او دغه کورونه به زه د لاندې در باندې وویم، چا د چا کورونه دی هغه به یې وویني. چې زموږ د کورو چت لوېدلی دی، بالا به د خیر سره خوشحاله شي. کورونه یې پر جوړېدو دي. دغه ځینې دي که څه هم اجازه نه ورکوي استادان چې څوک پر وخېږي، خو موږ بس دا جزیات دې سره شریکوله. یو کور به زه بیا هم د سمپل په توګه در باندې ووینم. دا سو لیفټ ګوره، دا ځینې دي. دا سو یو کور، دا بل کور. دا کور ته به زه ورسم، تاسو ته بیا ووینئ. دا نوي دوستانو ته به اندازه ولګېږي. دغه یې سالون دی، 2.5 په 5.5 کې سالون دی. دغه مخامخ یې بالکون دی، صحیح دی. دا بیا د کارنر کور دی، وینې دا مخامخ یې دا دی، وینې سیټا چوک. دغه وینې دا سالون سوه. په دې کې 1 اتاق، 2، 3 او دغه اشپزخانه ده. بالکونونه ټوله ډبل بالکون لري. ګوره دا 1 اتاق سو، صحیح دی. دغه یې د تشناب لاره ده، دا یې بالکون دی. دا بله سوه اشپزخانه، 3.5 په 5 کې. او دا چې دی 5 په 5 کې اتاق دی، وینې دا 5 په 5 کې دی. دغه یې بالکون دی، او دغه یې تشناب دی، او دغه یې بله اتاق سو 3.5 په 5 کې. وینې دې خواته هم دا کلکین لري. دغه یې مخه د بالکونه، وینې دا یې مخه ده. دا بالکون سوه، دا طرف سو. په دغه منزلو کې چې د چا کورونه دي هغه دې ورته وګوري، وینې د کورو چتونه یې ولوېدل. په دغه منزلو کې د ډېرو دوستانو کورونه دي. هغه دي 4م منزل د چت جزیات چې درسره شریک مو کړله. خدای پاک دې وکړي چې تاسو راسره لیدلي. نو بیا هم که ځینې دوستان نوې دا ویډیو ګوري، غواړي چې په عینو مینه کې کور رانیسي، ښایسته کور ولري، 3 اتاقه ښایسته د یو کوچني فامیل لپاره. نو زما د وټساپ نمبر شته، زما سره اړیکه نیولی شئ. انشاءالله زه به تاسو ته یو ښایسته کور انتخاب کړم او ښه کور به در رانیسم چې کله تاسو راځئ ستاسو کور به تیار اماده ولاړ. د دې اپارتمانو یوه ځانګړتیا بله دا هم ده چې پیسې پر 3 قشته باندې دي. اول قشت چې کله نوملیکنه کوئ، 2م قشت چې کله ستاسو د کور چت ولوېږي، او 3م قشت هغه وخت موږ در څخه غواړو چې کله ستاسو کور در تسلیموو، یعنې کلي در تسلیموو. نو خدای پاک دې وکړي چې ستاسو ویډیو خوښه شوې. تر بیا ښه وخت، ښې چارې. بای.